ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې منئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست د بلخ ولایت چارواکي او اوسیدونکي د اسلامي امارت له هغه قاطع دریځ ملاتړ کړی چې د پاکستاني سرحدي ځواکونو پر وړاندې وښود. هغوی دا اقدام د هیواد د خاورې مشروع دفاع بللي او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه باید د هر ډول بهرني لاسوهنې پر وړاندې په قوي ملي او پریکنده دریځ ودرېږي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې ته تعرض وکړي. د بلخ ولایت د امنیه قماندان د یو شمېر امنیتي مسؤلینو په ملتیا، زاري او کشندې ولسوالۍ ته سفر وکړ. نوموړی په دغه سفر کې له سیمه ییزو مسؤلینو سره له نږدې لیدنه وکړه او د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه مفصل بحث او نظرونه تبادله کړل. د بلخ ولایت د امنیه قماندان همدارنګه ډاډ ورکوي چې د یاد ولسوالیو د امنیتي او ټولنیزو ستونزو د حل او د وضعیت د ښه والي په موخه به اړین همکارۍ ترسره کړي. نور جزئیات د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل او دوی ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه د بلخ امنیه قماندان ملا عبدالرزاق راشد د دغه ولایت زاري او کشندې ولسوالیو ته سفر وکړ او د دغه ولسوالیو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال یې د خلکو ستونزو ته د حل لارې لټولو ژمنه وکړه. د بلخ امنیه قماندان ملا عبدالرزاق راشد د یو پلاوي په مشرۍ چې پکې د یاد قماندانۍ اداري مرستیال حافظ عبدالحق فاروق، د شولګرې امنیه قماندان حاجي ملا عبدالغفار عمري او د دوسیو د تعقیب مدیر مولوی محمد صادق انقیاد شامل وو. د زاري او کشندې ولسوالیو له امنیه قماندانیو څخه له نږدې څارنه او لیدنه وکړه. د دې لیدنې پر مهال د دغه ولسوالیو امنیه قماندانانو او نورو ځایي مسؤلینو د بلخ امنیه قماندان او ورسره مل پلاوي د توت هرکلي په ترڅ کې د دوی د خلکو ستونزو ته د جدي پاملرنې څخه خوښي څرګنده کړه. ملا عبدالرزاق راشد د لیدنې په ترڅ کې د ځایي مسؤلینو ستونزې واورېدلې او ډاډ یې ورکړ چې په ټولو برخو کې به همکاري ورسره کوي. همدارنګه د کارکوونکو د شتون، د جنایي دوسیو د ثبت او کنټرول له بهیر څخه هم څارنه وکړه. نوموړي مسؤلینو ته د دندو د غوره ترسروي په برخه کې اړینې سپارښتنې وکړې څو د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم او د خلکو ستونزې پر وخت حل شي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د ټولو کارکوونکو چلن او کردار باید د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو برابر وي او د هر ډول بدعتونو څخه باید ډډه وشي. سربیره پر دې د بلخ امنیه قماندان له ټولو امنیتي مجاهدینو څخه وغوښتل چې خپل نیتونه اصلاح او په بشپړ جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي او خپل خدمتونه د عبادت په نیت وړاندې کړي. د بلخ ولایت امارتي چارواکي یو هغه فابریکه کشف کړې چې په ناقانونه ډول د شامپو تولید کاوه او محصولات د جعلي نښانونو په نوم بازار ته وړاندې کېدل. د لومړني معلوماتو پر بنسټ یادې فابریکې قانوني جواز نه درلود او تولید شوي محصولات د ولس روغتیا لپاره زیان رسونکي ګڼل شوي دي. په همدې تړاو مولوي فیض محمد فیضي د بلخ ولایت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر د یادې جعلي او بې جوازه فابریکې د فعالیت څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د دغې قضیې په تړاو 2 تنه د لاس لرلو په تور نیول شوي دي او د نورو ښکېلو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې یو تعداد شامپوې ګیرس ولې چې هغه د داسې فابریکې د خوا څخه تولید شوي وي چې جواز یې نه درلودی او هیڅ پر کیفیت او کمیت باندې برابرې نه وې. نو د جرایم اقتصادي د خوا څخه هغه ځای کشف سو او عاملین یې ګرفتاره سول. د لومړني تحقیقاتو در تکمیل وروسته بیا قضیه قضایي ارګانو ته وسپارل سي او عاملین بیا خپله جزا وویني. ټولو ښاریانو ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په بلخ ولایت کې چې هر ځای که جعل یې، که تزویر یې، که فریب یې او که څوک داسې بې کیفیته توکي تولیدوي چې هغه د معیار او ستندره سره برابر نه وي، موږ ته دې اطلاع راکړي، موږ د دې په خدمت کې د هغو په مخنیوي کې زموږ سره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د قضیې دوسیه د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا په امان او تاسو ته ښې چارې.
ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور